زه مزدوري کوم ګرانه پتا نور نه لګي ښکلی بنئ چې جانانه پتا نور نه لګي د اړ ګرمی راله د مخ پوټونه واړوله زه درته وایم مسلمانه پتا نور نه لګي زه درته وایم مسلمانه پتا نور ارمان دی د سعودي مسافرۍ اوږدو اوږدو ټریلو حاجي صاحب و څه دې خیال دی او وګوره که نه زړه چاو د مسافر او دا د ورځې او د شپې مزل یو شان ښه او په دې کې ورته وایي راولېږئ نغدې راولېږئ ښه موبایل راولېږه ښکلی کمبل راولېږه او دا راولېږه دا راولېږه دا راولېږه او پکې که دا د شپې شوګیرې مو ولیدې که نه قسم په خدای که د اوبو څکلو ته هم په سهار کې زړه وشي دې ته وګورئ الله در باندې خپل رحم وکړه مسافرو خدای بل څه ثواب وکړه سره د ټولو هو یو بیا د باران په شپه رانشینو و د خپې خاپونه د بیبي لیدلې دینه زړه مې تور شوی دی د ځانه ګزاره مې کړې د قمره خیمه جانانه ګزاره مې کړې د زړه د زخم نه لا شته اوبه راوتې نه دي تنګول مه کوه ارمانه ګزاره مې کړې تنګول مه کوه ارمانه ګزاره السلام علیکم ملګرو څنګه یې خیر دی دغه خوږو خوږو یارانو نه ملګرو نه او د ګلالو نه د ټولو نه روان یم وطن ته خو نه یم باید وطن ته خو به اوه اته ورځې بعد درځم خو ډېره مینه یې راکړه د ټولو ملګرو او یم مسافرۍ له روانېږي اله جار شمه جار یې چاړه راواخلم حلاله که مینه السلام علیکم ملګرو څنګه یې خیر دی برابر یې ټیک ټاک سور کې دا د جدې ایرپورټ دی د کوم ځای نه چې حاجیان ځي حاجیان راځي دا هغه ایرپورټ دی خو ماشاءالله په دې کې تقریبا چې په ګڼ تعداد باندې د 250 نفره د باجوړ پښتانه دي د سلارزو د 250 نفره دا بسونه دا دلته په دغه در غریبي ده او څه ملګري پکې د پنجاب هم دي چکوال کې رہنے والے چکوال کسان دي پکې ماشاءالله ټول پکې دغه سټاف دی دغه بسونه دي دغه کار دی دغه روزګار دی بس خپله در غریبي چې په دار خیږي او شنه دي د خندانه پښتانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه ته کوږ اوږ راښکې کېږي او ته کوږ اوږ راورېږي چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه چې ته یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی او یا بیزوبه در پورې ورشنو ټول مسافر دی د روزګاره وخت کې دینه او یا بیزوبه در پورې ورشه ټول مسافر درته تودې خیرې او یا باران دی لسه ورځې ورېږي او یا نه مې غنم شته نه د یار دیدن لزما چې زه د باران څاڅکو ته جاړم چې اوبه خوږېږي دومره احساس کوم دومره زما زړه خوږېږي زما بچی د باچا خان په فلسفه روان شه چاته کنځل چېرته ونه کې ګورئ خوله خوږېږي